دا یو سوال بل دی چې د مسلمانې کورنۍ سره تعلق ساتي، هغه دا چې په زنانه باندې د حیض بیماري راشي نو دې ته نزدېکت څنګه دی؟ دا هم د سوالونو په سلسله کې د صحابه کرامو سوال. شان نزول دا دی، انس ابن مالک وایي چې یهودیانو به داسې کار کو چې په کومه زنانه باندې به د حیض او د میاشتې د بیماري راله نو د هغې سره به یې خوراک نه کو، څښاک به یې نه کو، نه به د هغې سره به کور کې اوسېدو، تر دې چې بهر به کور نه به وویسته، بهر به ولې وړه غونته کې جونګړه جوړه کړه، په هغې کې به دا جنۍ ناسته وه او دا ښځه د صفا کېدو پورې. نصاراو به داسې کار کو چې په دې ورځو کې به ورسره کوروالی او هر څه کول. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس وشو چې یا رسول الله موږ به څه کوو؟ نو هغوی هر څه کوئ سوای د کوروالي نه. په صحیح مسلم کې حدیث دی، هر څه کوئ سوای د کوروالي نه، نه د یهودو په شان نه د نصاراو په شان. یهودو په شان نه، زنانه حیض پرې راغلی دی نو څه چلو شو، خوراک ورسره هم کوه، څښاک ورسره هم کوه، ګپ شپ ورسره هم لګوه، بلکې د عورت نه علاوه د ټول بدن نه خونله دا هم جایز دی. داسې څاروی خو نه دی او نه داسې پلیته شوې ده چې بس دا لرې که غذارې که بهر دا د یهودو غلطه طریقه ده. او په نصاراو هم رد دی چې په دې پلیتوالي کې دا خو پلیته وینه ده څښه، په دې کې به کوروالی نه کوي. نو الحمدلله زمونږ شریعت وکذلک جعلناکم امة وسطا، زمونږ شریعت زمونږ امت په منځ کې د افراط او تفریط په منځ کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر څه سره کوي سوا د کوروالی. یو پیر پیغمبر صلی الله علیه وسلم جماعت کې نو عائشه رضی الله عنها ته وی دا جانماز راکا، دا صادر راکا. نو هغې ورته یا رسول الله زه خو حایض یم، حیض راباندې راغلی. نو هغه ورته حیض ستا په لاس کې خو نه دی لګېدلی. ګوره زنانه باندې د حیض د راتلو مطلب خو دا نه دی چې بس د دې یو ټول بدن پلید شو لاس ولمه وړل. دلته دغې مسلې وضاحت. ویسألونک عن المحیض، او تپوس کوي دوی ستا نه په باره د حیض کې. قل هو اذى، ووایه دا ضرر رسونکي ګندګي ده. صحابه کرامو تپوس وکړو د حیض باره کې، دا نقلي غیرتیان نه دي، نقلي غیرتیان جاهلي په هغوی باندې رد دی. وایي داسې قسمه خبرې څوک په جومات کې په منبر کې نه مړوي، دا څوک تپوس کوي. نو ته د صحابه کرامو نه زیات غیرتي چې هغوی تپوس وکړو یا رسول الله د حیض دا مسله به څنګه؟ دویمه نو ته د پیغمبر نه زیات غیرتي چې هغه د دې جواب ورکړو. نو درېیمه ته د الله نه زیات غیرتي چې هغه په قرآن کې دا خبره ذکر کړه. الله په قرآن کې ذکر کړه، پیغمبر یې جواب کړی، صحابه کرامو تپوس کړی. دا زموږ دین دی، دا مسلې به زده کې. مسلمانه کورنۍ به څنګه ژوند تېروي د هغې دپاره دا خبرې لازم دي. الله وایي دا ګندګي ده، د حیض دا وینه نه ده، دا د دې رحم د دې ویښ نه راوځي بلکل. ماشوم دپاره به طور خوراک استعمالي چې کله ماشوم د مور په خېټه شي که نه نو دا وینه بنده شي، هلته ترې فایده ځي. نور دا د رګ وینه نه ده، ځکه دا د رګ د وینې نه جدایي په رنګ کې، په بین کې، په صفت کې د هغې نه جدایي. نو الله وایي دا ګندګي ده، ضرر رسونکي ګندګي ده. فاعتزلوا النساء في المحيض، بس بیل شي د زنانو نه په حیض کې. بیل شي مطلب دا نه دی چې بلکل دې د یهودو په شان جدا شي، یعنی کوروالی ورسره مه کوئ. د حیض په دوران کې کوروالی د لویه ګناه ده ګورئ، او د لویو بیماریانو وجه ده. د مؤمنان چې الله داسې روغ ساتلي که نه دا د شریعت برکت دی. ګورئ ښه ته لاړ شې د انګریزانو تپوس وکړه،
په هر چا باندې یو داسې بیماري ده اکثرو باندې چې نوم هم نشي اخیستی، نوم یې نشي اخیستی. نوم د دې ګندګو د لاسه زیناګانې عامې دي، د جنکو سره د هلکانو سره، تر دې چې د څاروو سره هم زیناګانې کوي دغه خلک. او حیض پکې څه ته وایي چې دا حیض او دا حرام دی، کوروالی مخکې کې که دوبور کې هر څه چې نو په داسې قوم کې ګنده ګنده بیماریانې الله راوستي، او دا مؤمنان الله د دغه بیماریانو نه ساتلي دي الحمدلله. الا دا چې یو څوک د هغوی په لار روان وي هغه هم بیا په دغه بیماریانو کې اخته شي. ولا تقربوهن حتى يطهرن، او مه نږدې کېږئ هغوی ته تر دې چې هغوی پاکې شي، یعنې تر دې چې وینه ودرېږي. فإذا تطهرن، کله چې ځان ښه پاک کړي، فأتوهن من حيث أمركم الله، بیا راځئ هغوی ته د هغه ځای نه چې الله تاسو ته حکم کړی دی. اوس دا بله مسله، زنانه ده او د هغې وینه ودرېده، آیا دا وینه ودرېده به پاکي؟ نو بعضو علماو دا جواب کړی دی بیا مسله د وینو د ودرېدو چې وینه ودرېده او دې خپل ځان پاک کو بغیر د غسل نه، بس دا پاک کړ. جمهور العلماء وی نه، اکثر علماء وی نه، وی دلته ګوره دې آیت ته ګورئ، ولا تقربوهن حتى يطهرن، مه نږدې کېږي تر دې چې دوی پاکې شي. نو دلته د طهارت نه مراد څه دی چې وینه ودرېږي. فاذا تطهرن، نو بیا یې وی کله چې ښه پاکې شي، نو دا کله چې ښه پاکې شي یا ځان ښه پاک کړي، دلته مراد څه دی؟ غسل دی. نو چې غسل وکړي به ورسره میلاوېږي، خو بیا به ورسره میلاوېږي په هغه طریقه کومه طریقه چې الله ښولې ده، د هغې خلاف ورزي به نه کړي. ان الله يحب التوابين، یقینا الله مینه کوي د توبه ویستونکو سره، ويحب المتطهرين، او مینه کوي د پاکي کوونکو سره. توبه ویستونکي په دې ذکر کړو که چا نه دا کار مخکې شوی، د ښځې سره حیض په ورځو کورواله کړې اوس یې توبه وباسي. پاک خلک یې خوښ دي، نو ځکه وایي چې په حیض کې زنانو ته مه نږدې کېږي.